د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د روسیې له سفیر سره د امیر خان متقي لیدنه. په دوحې ناسته کې د دوو امریکایي استازو ګډون. د بغاوت کوونکو پر ځپلو د مولوي عبدالکبیر ټینګار. او د فبروري 14 د مینانو ورځ لمانځل کېدل. د نړۍ څخه په پاکستان کې د ګډ ائتلافي حکومت پر جوړېدو هوکړه. په ایران کې د غازو پر نللیک کې 2 چاودنې. د روسیې په بریدونو کې اوکرانیانو ته مرګ ژوبله. او په متحده عربي اماراتو کې د هندوانو معبد جوړېدل. د لوبو له ډګر څخه په یو ورځنیو سیالیو کې د محمد نبي لخوا د لومړي مقام ګټل. له 3 نړیوالو سیالیو څخه د تکواندو لوبډلې پاتې کېدل. د اروپا اتلانو لیګ کې د منچستر سیټي بریا او د ویسټ انډیز په وړاندې د استرالیا ماتېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وایي که چیرې د دوحې په جوړېدونکې غونډه کې شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوره بولي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویلي چې ښاغلي متقي دغه څرګندونې په کابل کې د روسیې له سفیر ډیمټري ژیرنوف سره په کتنه کې کړي. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتونو سره د معنا لرونکو سلا مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. غونډه د فبروري په 18 او 19 نیټه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې جوړېدونکې غونډه کې د دوی 2 ډیپلوماتان ګډون کوي. دغه وزارت ویان میتیو میلر ویلي چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره یې ځانګړی استازی رینا امیري د دوحې غونډه کې برخه اخلي. میتیو میلر د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي، خو افغان حکومت د یو نامه په موجودیت کې د بل ځانګړي استازی ټاکل اړین نه بولي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر امنیتي ځواکونو ته ویلي هیڅ چاته د نظام په وړاندې د بغاوت او مخالفت اجازه ورنه کړي. سیاسي مرستیال د ختیځ زون له ځواکونو سره په کتنه کې دغه خبره کړې ده. داعش، د ملي مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه هغه ډلې دي چې تر ډیره د واکمن نظام وسلوال او سیاسي مخالفت کوي. مولوي عبدالکبیر ویلي چې ځواکونو یې له داعش سره ښه مبارزه کړې او په خبره یې اوس په افغانستان کې داعش ډله ځپل شوې ده. د بشري حقونو افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیري د فبروري د 14 د رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې ډیری خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره دي او هغه کسان چې اوس همکار کوي د ځان سانسورولو یا خود سانسوري له ګواښ سره مخ دي. خو اسلامي امارت مسؤلینو تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د اسلامي امارت کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. دغه وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې دغه ورځ له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ماتې او د شړلو د ورځې له 15 کلیزې سره برابره ده او په همدې مناسبت په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت د جمهوري نظام پر مهال ډیری نورې رخصتۍ لغوه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي یعنې په هر 2 کسانو کې یوې له اوږدمهاله کورني بېځایه کېدو سره مخ دي. اوچا ویلي چې افغانستان د کورني بېځایه شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې 2هم ځای لري. او د نړۍ په ډیری هیوادونو کې مینان دا ورځ یو بل ته د سرو ګلانو او ډالیو په ورکولو سره لمانځي او د مینې اظهار کوي. دا ورځ معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګیډۍ، چاکلیټو، د ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو سره لمانځل کیږي. خو دیني علما وایي چې دغه ورځ په اسلام کې ځای نه لري. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر د پاکستان پخوانی لومړي وزیر نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه تورونه پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8 له ټاکنو وروسته د درغلیو په تړاو په پاکستان کې رامنځته شوي دي. په دې ټاکنو کې هیڅ ګوند دومره رایې نه دي ګټلي چې حکومت جوړ کړي. ایراني چارواکي د دغه هیواد د غازو د یوې لویې نللیکې په اوږدو کې نننۍ 2 چاودنې ترهګریز او ویجاړونکی عمل بولي.
ایران کې د ګازو یوه لویه نللیکه کې 2 چاودنې رامنځته شوي دي. ایراني چارواکي دغه چاودنې ترهګریزې بولي. دغه لویې نللیکې چې 1200 کیلومتره اوږدوالی لري له چهارمحل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په اوکراین د روسیې په توغندیز برید کې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. دغه توغندي د ختیځي سیمې دونتسک په سلیدوف ښار کې لګېدلې دي. ځایي چارواکو ویلي چې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه 9 بلاکونه او یو روغتون زیانمن شوی دی. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین توغندیز او د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آوستین له روغتون څخه رخصت شو او بیا یې خپله دنده پیل کړه. پینټاګون ویلي چې 80 کلن اوسټین ته په ډسمبر میاشت کې د پروستات د سرطان د علاج لپاره تر عملیاتو وروسته په پرله پسې روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د 500 غړو هیوادونو د غونډې کوربه وي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په منځني ختیځ کې د هندوانو تر ټولو لوی معبد پرانیزي. د معبد ته په متحده عربي اماراتو کې 27 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده چې نږدې 110 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. د دې معبد 7 منارې د متحده عربي اماراتو د 7 اماراتو سمبول دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلي مودي د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر: محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوالې شورا د یو ورځنیو سیالیو د الراونډرانو په قطار کې لومړی مقام په خپل نوم ثبت کړ. نوموړی تر دې وړاندې هم په دې مقام کې پاتې شوی و، خو له ډېره وخته ترې دا ځای د بنګلادیش لوبغاړي شکیب الحسن نیولی و. محمد نبی د سریلانکا پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سیلیزه ووهله چې یا د سیلیزې دې مقام ته ورساوه. افغان تکواندو ملي لوبډله د بودیجې نشتوالي له امله له 3 مهمو نړیوالو سیالیو بې برخې شوه. دغه نړیوالې لوبې په ایران کې ترسره کیږي. د آسیا د کلپونو سیالۍ، د پریزیډنټ کپ سیالۍ او د فجر لسیزې نړیوالې سیالۍ چې د هوټلونو، خوراک او د نوملیکنې فیسونو ته پکې اړتیا ده د بدني روزنې ریاست لخوا د کافي بودیجې نشتوالي له امله ټولې رد شوي دي. د لوګر هاندبال منتخب لوبډلې د نارنج ګل جام سیالیو اتلولي خپله کړه. په دغو سیالیو کې د ننګرهار، لوګر، لغمان او کونړ لوبډلو برخه درلوده چې په پایلوبه کې لوګر له ننګرهار لوبډلې سره مخ شو چې په پایله کې لوګر لوبډلې ننګرهار ته د 20 ګولونو ماته ورکړه. د اروپا اتلانو لیګ کې 8 غوره پړاو کې مانچسټر سیټي 1-0 کوپنهاګن او ریال مادرید 0-1 لاپیزیګ لوبډلې ماتې کړې. د دغو څلورو لوبډلو ترمنځ به برګشت سیالۍ هم وشي، خو په دغو لوبو کې بایرن مونیخ له لاتزیو او پاریس سن جرمن له ریال سوسیداد سره مخامخ شي. او وروستی خبر: ویسټ انډیز لوبډلې په 3مه شلوریزه سیالۍ کې استرالیا ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې لومړی ویسټ انډیز توپوهنه وکړه چې د 6 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې جوړې کړې. په دوهمه پاڼۍ کې استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 183 منډې ترسره کړې. د استرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ 3 شلوریزې سیالۍ وشوې چې 2 استرالیا او 1 ویسټ انډیز لوبډلې وګټله. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.